شنو فرمای ما نه ولې نه یریږي ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقیا اذا آدم علیہ السلام بچی سو پر چې زما بادشاہي دی یو بادشاہ نه مونږ یریږي وسلطاني لا ينفذ ابدا زما بادشاہت چرته نه ختمي ابن آدم لا تخافن من ضيق الرزق وخزائني ملآنا اذا آدم علیہ السلام بچیا دینه نه یریږي چې مال رزق سو کرا کې رزق پر باندې کم شي بل کاروبار هغه نه پرې د قرآن نه سمول نه زما ځکه چې دلته می کار دی دلته می گاډي او درولې دلته می دکان خوشې پرې خېدل دلته می خلکو سره غپ شپ نه لګولې دلته می خلکو فیصلې نه دي کړې الله جل شانو فرمایي صد پار کې دار چې سمې لوشي الله فرمایي لا تخافن من ضيق الرزق دینه مې ریګه چې زما رزق بتنګ شي وخزائني ملآنا زما خزاني لا ډکې دي وخزائني لا تنفذ ابدا زما خزاني چرته نه خالی کی نبی رسول الله والسلام فرمایل ان لله اهلين من الناس دا الله جل شانو یو خاندان دی په دنیا کې دا الله جل شانو یو خاندان دی په دنیا کې نبی رسول الله والسلام ته پوښتنه یا رسول الله الله جل شانو اهل سوق دي اهل الله سوق دي الله خاندان والا سوق دي مطلب الله ته نږدې خلک الله په خاندان سره الله جل شانو نږدې خلک دا نبی رسول الله والسلام د عزت الفاظ دي د خلکو لپاره لکه څنګه چې موږ د بیت الله د الله کور د جمعه ته الله کور د الله په جمعه سکی الله راضي شپې پکې کوي ورځې پکې دی نه دا عزت دی دا غزه چې الله ته نسبت نبی رسول الله فرمایل الله جل شانو یو خاندان دی په دنیا تاسو یا رسول الله کم خلق د الله جل شانو خاندان دی نبی رسول الله والسلام مبارک فرمایل یو هغه چې شپې تهجد لپاره یو دی کتاب والا دې کتاب سره چا تعلق د الله جل شانو خاندان دی ښا نو اوس راځو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا هغه نه چا تاسو کو دا هغه خلکو بارک کم چې قران مجید له خپل ژوندۍ ور کړی او قران ته ځان وقف کړی دا قران سره د هغه ژوندۍ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل دا هغه بارک وې دي د الله جل شانو اولیاء دي څه دي الله اولیاء او کدا د الله جل شانو اولیاء نه دا کتاب والا په الله مې د قسم په کائنات کې سره د الله ولیان نور سوچته نه د الله جل شانو څوک اولیاء دوستان یې دا کتاب والے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایل ما په کلونو کال باندې سو کال ما منطق زده کو سو کال ما فلسفه زده کړه سو کال ما حکمتونه زده کړه په اخر کې دې خبرې لره ورسېدم ټول عمر مې فضول کار کړی دی زمانه په کائنات کې په دغه زمانه کې په مسلمانانو کې څوک تکړه نه په منطق کې او په فلسفه کې او په حکمت ما دونه ژوندۍ دی لور کړم اداره ته پته ولګي چې ډېر فضول کار مې کړی عمر مختارو د اټلیو د فرانس سره جګړه کوله په ټوپک باندې لګیو په ټوپک ډېر لوی مجاهد تر شي چا ته ډېر زوروري سپینګره ګرځ په بارډر باندې جګړه کې لکه ټیم ته ملو شي راځي خپل ځکه کې ماشومان ته قران خې هغه په جړا شو لکه دې خلکو قران ویلې چرته کنه زه په بارډر باندې ذلیل او رسوا نه ګرځیدې زموږ چې ذلیل شو دا قوجه چې قران پرې